أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات حج یو څو میاشتې معلومې دي د کوچني اختر میاشت دا بله ذوالقعده دا بله ذوالحجه اگر که حج خو په آخرو شپو کې ادا کېږي لیکن احرام د کوچني اختر په میاشت کې بیا تړلی شي ورته فمن فرض فیهن الحج چا چې فرض کو په خپل ځان په دغو میاشتو کې حج یعنی احرام یې وتړو فلا رفسه بیا به نه جما کوي د خپلې ښځې سره نه دواعي د جما مچول لاس په شهوت ورول یو به هم نه کوي ولا فسوقه او نورې ګناوې به هم نه کوي ولا جداله جنګونه به هم نه کوي فی الحج په حج کې نور فرضي امور څه کوي هر نفلي اعمال چې پکې کې خدای علم په لري وما تفعلوا من خیر هر کار چې تاسو نیک کار کوي که فرضي وي که نفلي وي یعلمه الله الله علم په لري بعضې خلک به د حج په سفر روان وو خو د ځان سره به خرچه نه اخیسته چې موږ توکل په خدای ده هلته به چې لاړ بیا به د لوږې نه خو ګزاره نه کېږي بیا به سوال کوه الله وی داسې مه کوئ داسې بې ځایه توکلونه مه کوئ اسباب برابروئ خو اعتماد په الله کوئ توکل دغته ویایي په اسبابو اعتماد مه کوئ وایي دکان جوړ که خو په دکان اعتماد مه که چې بس ذاتي د مسکنت لیار بنده شوه دکان جوړ که خو توکل په الله که خدای په ګټه راته کې پیدا کوله نو اما د رزق به یو لیار جوړه شي ځکه وکړه خو توکل په الله وکړه که الله راته شنه کول دا غنم به فصل به وکړي کنې ته به خواري هم وکړې وبه هم کرې خواري به هم وکړې لیکن ګرمي به په راشي هوا به په راشي سیلاب به په راشي ګلۍ به په وشي فصل به ټول ختم شي وتزودوا توخه واخلئ د ځانه سره فإن خیر زاد التقوا بېشکه بهتره توخه چې د ځان ساتل دي د سوال کولو نه واتقوني د ما نه وویرېږئ یا اولي الالباب ای خاوندانو د عقلونو یا دومه معنا د سفر ذات خو خوراکه ده در سره واخلئ خو تر دغه نه ښه ذات د آخرت ته چې تقوا ده پرهېزګاري وکړئ د آخرت سفر به مو بیا کامیابي لیس علیکم جناح حجیان چې حج ته به تله د حج په موسم به نور کله دالته بازار جوړېده لکه دا نن سبا پلانکي ځای کې میله ده پلانکي ځای کې میله ده مسلمانانو چې کله ایمان راوړ بیا د حج احکام راغله نو دوی ته به په زړه کې شک ولوېدو چې اوس که موږ د حج په سفر کې تجارت وکړو خدای پاک مو بیا ثواب د حج نه راکوي الله ورته نه پروا نه لري مقصودي حج ته نیت د حج وکړه نیت د عمرې وکړه نور د کور د ګزارې دپاره که سفر کې تجارت کې روا ده فلیس علیکم جناح نشته په تاسې باندې څه ګناه ان تبتغوا چې تاسې وغواړئ فضلا روزي من ربکم له جانب د رب د تاسې نه فاذا افضتم من عرفات د عرفات نه چې بیرته راکوز شئ د بیت الله طرف ته راروانېږئ فاذکروا الله بیا یاد کړئ الله عند المشعر الحرام په نزد مشعر الحرام د مزدلفې شریفې د عرفات نه چې راګرځي ماښام راوګرځي شپه په مزدلفه شریفه کې سهار د لمانځه نه بعد د لمر ختونه لږ مخکې په دغه وخت کې دعا واجب ده وقوف دلته واجب ده هلته بیا الله یاد کړئ واذکروه او یادوئ الله تعالی کما هداکم لکه څرنګه چې ده لار درښولې ده وان کنتم من قبله اگر که بېشکه وئ تاسې پخوا د هدایت د الله نه لمن الضالین د جملې د ګمراهانو نه ثم افیضو قریش په حج کې مخکې حجونه دی کړه خو تر مزدلفې شریفې تله عرفات ته نه تله موږ اهل حمص یو موږ مجاور د بیت الله یو د حرم نه وځو الله وی نه په دین کې فرق نشته که نبي یې که د حرم خاوند یې عرفات ته به هلته ځې په مزدلفه کې عرفات نه صحیح کېږي ثم افیضو من حیث افاض الناس بیا راکوزېږئ ای قریشو د طواف دپاره د هغه ځای نه چې هغه نور خلک راکوزېږي چې عرفات واستغفر الله د الله نه مغفرت غواړئ ان الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات اوس د عرفات نه راوګرځېدې د اختر په ورځ باندې قرباني دې وکړه شیطان دې وویشت طواف زیارت دې وکړه ځان دې حلال کړه بیرته به ځې مینا ته 11 12 14 دغه درې ورځې به بیا هلته اوسېږي شیطانان به ولې خو که 2 ورځې دې وویشته بیا تلیم روا ده پروا نشته خو که 3 ورځې بیا نو ثواب ډېر ده دلته به مخکې د جاهلیت په دور کې چې حج ته به دی راغله بیا به په مینا کې سره جمع و فخرونه به کړی ما پلار داسې کړه و دومره مړي کړي ما نیکه داسې تکړه و د ما دا داسې فتونه الله وی اوس لکه مخکې تاسې د پلار او د نیکه غوره کړی اوس به الله یادوئ د
دا شیطان ولې الله اکبر به ورسره وایي ذکر به کوي فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کړه تاسې مناسک د حج خپل فاذکروا الله یادوئ الله که ذکرکم آباءکم لکه یادول د تاسې پلرو خپلو لره چا پخوا مو پلرونه یادول او اشد ذکر یا زیات په اعتبار د ذکر سره یا دومه تشبیه دومه معنا چې حج مو پوره کو بیا په دغه شپو کې د مینا الله یادوئ که ذکرکم آباءکم لکه یادول د تاسې پلرو لره دا کنکۍ نه چې په پلار پسې ژاړي دا نه دا کنکی پلار څنګه ډیر یادوي لکه دا کنکی چې پلار ډیر یادوي تاسې الله داسې ډیر یادوي دومه معنا دا مخکې وختو کې معنا درته کړې او که ذکرکم آباءکم دومه معنا دا لکه کنکی ماشوم چې پلار ډیر یادوي تاسې الله داسې ډیر یادوي یا طریقه نه ډیر یادوي فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم لکه ذکر د تاسې پلرو تاسې لره او اشد ذکر یا تر دغه نه ډیر یادوي خو خلق دوه قسمه دي بعضې حج ته لاړ شي صرف دنیا غواړي حج په سفر تللی حرم د خدای ته تللی خو صرف دنیا غواړي هغه ته خدای د دنیا څه برخه ورکوي خو آخرت کې به هېڅ شی نه خو چې څوک پوه وي د دنیا هم نیکي غواړي د آخرت هم نیکي غواړي خدای دواړه بدلې ورکوي فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ځینې د خلکو هغه دي چې وایي ای رب دې موږ راکړې موږ ته په دنیا کې دنیا غواړم العیاذ بالله مسلمان نن سبا بعضې خلک د بې صبرۍ د وجې نه دا غواړي چې خدای جنت ته واړوه ما ته دنیا العیاذ بالله بعضې وایي داسې دي چې صرف دنیا غواړي خو ما له فی الآخرة من خلاق نه به وي د ده دپاره په آخرت کې هېڅ برخه حضرت شاه نقشبند صاحب حج په سفر تللی دوه سړي مې ول د ډېر تعجب مې د دې حال وکړ یو ډېر بې همته و یو ډېر د غټ همت چېرته بې همته هغه و د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی و ما چې غوږ ورته ویني ټول سوالونه یې د دنیا کړل نو ډېر بې همته انسان د الله حرم ته راغلی د بیت الله په پردو پورې لاس نیولی او یو سوال یې د آخرت په باب کې ونه کړ او د غټ همت والا بیا دا و په مینا کې مې یو سړی ولید 50,000 دیناره سودا یې وکړه خو زه چې د زړه ته چې متوجه شوم زړه یې یو سکند هم د الله د ذکر نه غافله نه شو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله ومنهم ځینې بیا د خلکو من هغه څوک دي یقول چې یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای په دنیا کې ماته نیکه بدله راکړي وفي الآخرة حسنه په آخرت کې نیکي راکړي وقنا عذاب النار ما وساتي د عذاب د جهنم نه اولئک لهم نصیبهم مما کسبوا دغه خلکو ته برخه شته دي هغه ته چې دوی کسب وکړه دا دعا او عمل د دوی کسب وکړه والله سریع الحساب خدای په دې حساب کولو والا څوک د دنیا او آخرت حسنه دواړه غواړي نبی اسلام په لارې تېرېږي صحابه کرام ورسره دي یو ډېر ضعیف ډنګر سړی ولید ډېر خوار حضرت پیغمبر علیه السلام خو پوه شو خو خلک پوهېږي ده ته ویلې تا خو به څه سوال نه یې کړی الله ته ده ورته ویلې ما دا سوال کوو خدای ته چې الله کوم عذاب چې ما ته په آخرت کې راکوې هغه ما ته په دنیا کې راکړي چې د آخرت عذاب نه خلاص شم نبی علیه السلام ورته سبحان الله لا تطیقو د آخرت عذاب طاقت لرې چې غواړې داسې دې ولې ویلې خو داسې به دې ویلې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا دعا به دې کړه نبی علیه السلام چې سل دعا به کړې دا یې خامخا کړه که یوه دعا یې کړم دغه دعا یې کړه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار حاجی عمره کوونکی چې طواف په بیت الله کې د رکن یمانی او د حجر اسود په مابین کې په دغه دور کې به هم دغه دعا کوي ولې دا ډېره جامع دعا ده قرآن جوامع الکلم د جملې نه ده الله رسول الله ته یو عجب کلام کتاب ورکړی د امت عجب کتاب ورکړی ګورې په دغه دعا څومره وخت لګېږي خو دا موږ لګیا یو ګوښې سوالونه کوو 3 غنټې مو لاس نیولې دا 3 غنټې دعا ټوله په دغه یوه دعا کې څنګه الله په دنیا کې ماته حسنه راکړي په دنیا کې حسنه صحت حسنه ده عافیت چې د مشکلاتو نه خلاص حسنه ده
نیک صالح اولاد حسنه ده، ښه صالحه ښځه حسنه ده، حلال رزق حسنه ده، نیک قدرت حسنه ده، خو هلته چې توفیق د عبادت یې ورسره. که چا دنیا ډېرېده، اولاد ډېرېدو، قدرت زیاتېدو، قوت زیاتېدو، صحت ډېرو، خو توفیق د عبادت نه و، دا خذلان ده، دا خدای شرموي، دا حسنه نه ده. حسنه وایي که دنیا دم نیکه هغه ده چې عبادت یې ورسره، که اولاد دم چې عبادت یې ورسره، چې قدرت دم پاچاهي دم چې عبادت یې ورسره، چې صحت دم چې قدرت یې، چې عافیت دم چې طاعت یې ورسره. چې هر شی په طاعت کې شوه، دنیا او آخرت دواړه په برابرۍ کې که نه؟ او په آخرت کې حسنه چې خدای د قیامت حساب و کتاب په سړي اسانه کړي، عملنامه په ښي لاس ورکړي، په پولیسورا کې په اسانه طریقه تیر کړي، په جنت کې غټ مقام ورکړي، د الله دیدار ورته نصیب شي. دا ټول حسنې دي، نور زیاتې شی غواړي. خو ښه اولاد به غواړي، ښه واده به غواړي، ښه دنیا به غواړي، ښه کور به غواړي، ښه موټر به غواړي، ښه صحت به غواړي، ښه قدرت به غواړي، ټول حسنه ده. آخرت کې جنت غواړي، د الله دیدار غواړي، د جنت غټ نعمتونه غواړي، حساب و کتاب اسانه کېدن غواړي، ټول حسنه ده. خو الله وی څوک چې بیا دواړه غواړي زه به د دې برخه ورکړم. دلته اوس یو عجبه د امید ځای ده. سړی خو به ډارېږي، صحابه به ډېر ډارېده چې دنیا به ډېرېده، دوی به ژړل چې دا زموږ د نیک عمل بدله خدای پاک په دنیا کې راکوي. خو دلته تفسیر عجبه نوې خبر بیا درته وکړم. وایي دا ثواب موقوف په جنت پورې نه ده، چې چاته الله ثواب ورکوي موقوف په جنت پورې نه ده. ولې؟ هغه ملائکې چې په جهنم کې ډیوټي ده، په جهنم کې ډیوټي ده، ټول وخت اوسېږي په اور کې، هغه چې هغه کوم خدمت کوي د الله په امر کې ثواب الله ورکوي که نه ورکوي؟ چیرې ورکوي؟ په جهنم کې ورکوي. ثواب وای په جنت پورې نه ده خاص، په جهنم کې اوسېږي ملائکې دي، خلا یعصون الله بما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. ټول عمر یې ګناه نه ده کړې، چې ټول عمر یې ګناه نه ده کړې، په جهنم کې ګرځي، د نن عذاب ده. خدای پاک نیک انسان ته ملائکې ته عذاب ورکوي، د چا په امر لګیا ده؟ د الله په امر. او هر امر د الله چې څوک په ځای کوي، که انسان ده، که ملائکه ده، که پیرای ده، ثواب شته که نشته؟ دې ته ثواب ورکوي. چیرې ورکوي؟ حالت عین په جهنم کې ورکوي. نو وایي کله به یو نیک عمل انسان ته د د نیک عمل ثواب خدای په دنیا کې ورکوي، لکه په آخرت کې چې ورکوي، په دنیا کې به ورکوي. دا داسې نه ده چې ثواب به صرف په آخرت پورې. نو دا بدګماني به څوک نه کوي که انبیا دي چې مال ډېر شو. داسې انبیا شته که نه چې ډېر ډېر غټ غټ مالونه یې درلود؟ اولیا دي مال ډېر شو، صحابه دومره غټ غټ مالو دي، کروڑاو چښتنه نه وکړي که نه وکړي. د حضرت زبیر واقعه چې موږ تاسې بخاري شریف کې ویلې ده، څومره دنیا خدای ډېره کړې وه. د حضرت عثمان صاحب څومره ډېره وه. وایي د نیک عمل بدله خدای پاک کله انسان ته په دنیا کې ورکوي. ولې؟ د ابراهیم علیه السلام قصه وګورو. وآتینا اجره فی الدنیا، بیا وانه فی الاخرة لمن الصالحین. ما اجر د په دنیا کې ورکړی وو، خو په آخرت کې هم د صالحینو نه ده، په جنت کې به هم غټ مقامي. ابراهیم علیه السلام ته الله خپله هغه د ګواهي ورکړه، د ده د نیک عمل ابتلا مې په راوسته پوره یې کړه. وآتینا اجره فی الدنیا، په دنیا کې مې اجر ورکړه، او په آخرت کې. نو ځکه الله وی په دنیا کې حسنه غواړه، په آخرت کې حسنه غواړه. رسول الله وی په دنیا کې حسنه غواړه، په آخرت کې حسنه غواړه. نو داسې نه ده چې نیک عمل انسان به همیش په دنیا کې خوار و زار وي، چې ثواب صرف په آخرت کې وایي. ځکه ثواب مختص په جنت پورې نه ده چې ملایکو د جهنم ته په جهنم کې ثواب ورکوي. نو یو مسلمان ته په دنیا کې د نیک عمل ثواب خدای پاک ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې په جهنم کې چې د خدای د عذابو ځای ده، خو هغه څوک چې د عذاب لایق نه ده، د ثواب لایق دی، هغه ته د عذاب په ځای کې هم ثواب ورکوي.
نو چاته په دنیا کې خدای پاک هغه نیک عمل ثواب او بدله په دنیا کې ورکوي. واذکروا الله فی ایام معدودات، یادوئ په تکبیرو سره الله په څو ورځو په شمېر کې بیرته هغه د حج خبره ده، 11 12 14. فمن تعجل فی یومین، چا چې تلوار وکړو په ویشتلو د شیطانانو کې په تکبیرو کې په 2 ورځو کې 11 او 12 ویشته. ګورې د 10 په ورځ یو شیطان ویشته کېږي، په دغه کې نه دی حساب. دا 3 شیطانان چې ویشته کېږي 11 12 بیا لاړ نه پیرې اول په لا اسپانې بیا هم څه ګناه نشته. ومن تاخر، چا چې تاخر وکړو د 11 ویشت په لا اسپانې په دغه هم ګناه نشته. دا نه معنی چې نو برابر دي په یو هم ګناه نشته په دغه هم ګناه نشته، بلکې دغه ثواب ډېر ده. څوک داسې انسان د عاجز ده، بعضې ملایان په دا خیال کې شوي دي چې دا ویشتل واجب نه دي، قیام په مینا کې دا واجب نه ده. ولې خو الله وي که څوک لاړم څوک تلوار یې وکړم ګناه نشته، ګناه نشته. که څوک پاتې شوم ګناه نشته، خو معلومېږي چې واجب نه ده. جواب دا ده په فرضو کې ګناه شته، فلا اسم علیه خو د فرضو سره هم څه منافي نه ده. وی فرض په فرضو کې ګناه شته، په واجبو کې ګناه شته. ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا اوس مو ویلې چا چې په دغه صفا او مروه باندې طواف کو فلا جناح علیه، څه ګناه نشته. نو صرف روا ده که واجب ده؟ واجب ده، خو په واجبو کې هم ګناه نشته، په فرضو کې هم ګناه نشته، په سنتو کې هم ګناه نشته. ویشتل د شیطانانو واجب دي، هلته اوسېدل په مینا کې سنت دي. واتقوا الله، خو دا ګناه نشته لمن اتقى، څوک چې د ګناهو نه ځان وساتي. نور شیطانان که 2 ورځې ولیم ځاتې پروا نشته، که 3 پروا نشته، خو چې نور ګناهو نه ځان ساتلی. واتقوا الله، د الله نه وویرېږئ. واعلموا پوه انکم الیه تحشرون، تاسې به الله ته ورجمع کېږئ، ټول په قیامت کې الله به بدله درکوي. په منافقینو کې بعضې ډېره خوشامندي لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بدبخت اخناس ابن شریق او بعضې ملګري وو چې نبي علیه السلام ته به راغله، یو خوږې خبرې به یې کړې. قسم په خدای د سخته مینه مې ده در سره. دا دروغجن سړی موږ سره هم دغسې کېږي، دا نه دا د دروغ اشنایان. والله که مې خلیفه صاحب یو وخت هم هېرېږي او په کال کې دې نه یادېږي. دا یې دغه دپاره نه وي چې ځان په باب کې العیاذ بالله په چا د منافقت، او الله خو په هر څه خبر ده. دغه منافقین به راغله، ډېرې خوږې خبرې قسمونه به یې کړه چې بیا به د نبي علیه السلام د مجلس نه ووته چې مسلمانانو مال به یې ولید هغه به یې حلاله مړ کوو، بیا چې درمن به یې ولید هغو ته به یې ورکوه. چې بیا به چا ورته وویل چې د خدای نه وډار شه، داسې ولې کې ده ته بل یا خوش کوه، ما ته څنګه نصیحت کې. نو الله وی ومن الناس، بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یعجبک چې په تعجب کې اچوي تا قوله خبرې دي ده، خو دا تعجب فی الحیات دنیا په ژوند کې ده. دا چالاکي په دنیا کې چلیږي، په دنیا کې که دروغ دي که چاپلوسي ده که منافقت ده، دا په دنیا کې چلیږي، په آخرت کې بیا نشي چلیدی. ویشهد الله، دوی شاهد ګرځي الله علی ما په هغه څه فی قلبه چې د ده په زړه کې ده. شاهد ګرځي الله ما فی قلبه، څه معنی؟ دعوه دې دي چې ما د تا سره محبت ده. محبت ځای چیرې ده؟ زړه. په قسم یې چې ما تا سره محبت ده، او په واقع کې الله وی وهو الد الخصام، دا ډېر سخت جګړه مار ده، جګړه کوونکی او عداوت کوونکی، دښمني درلودونکی دی د تا سره. وإذا تولى، کله چې تا د مجلس نه وګرځي، سعی بالارض، بیا منډې وهي په ځمکه کې، کوشش کوي لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دغه ځمکه کې، ګناوې وکړي، خلک د دین نه واړوي. ویهلک الحرث والنسل، او تباه کوي د خلکو، هلاکوي د خلکو کښتونه، درمندو ته اور ورکوه، نسل مالونه یې حلالوه. والله لا يحب الفساد، خدای پاک نه خوښوي فساد. وإذا قیل له اتق الله، چې بیا نصیحت ورته وکړې، چاچي صاحب داسې مه کوه، مولوي صاحب داسې مه کوه، پلانکی صاحب داسې مه کوه، ده ته چې نصیحت وکړي دغه منافق ته. وإذا قیل له اتق الله، د خدای نه وډار شه، اخذته العزة، ونیسي دی عار او ننګ، بالاسم، په ګناه په ګناه نورم زور وکړي. الله وی فحسبه جهنم، کافي ده ته جهنم. په دنیا کې خو بدمعاشي کوي، خو قیامت کې ځای جهنم ده. ولبئس المهاد، ډېر بد ځای د ورتګ ده، ډېر بد بستر ده دا اور د جهنم. دا خو د منافق حال شو. اوس بیا د مخلص مسلمان خدای پاک حال ذکر کوي. حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ
د مکې معظمې نه هجرت کوي مدینې منورې ته. نبی اسلام تللی صحابه تللي دي، دا هجرت کوي. کفار په خبر شو، دی مالدار و، مال یې هلته پټ کړی و، هجرت کوي. کفار پسې راغله د شام. ده چې ولیده غیشی لینده توره دا ورسره دي او ډېر بهترین غیشي ویشته. کوز شو د خپل تابع نه. کفارو ته ویل ګورئ ښه پوهېږئ چې زه په ټولو کې نشان ډېر ښه ولم، والله که ماته تر څو رانږدې شئ چې دا غیشي مې ټول نه در باندې خلاص کړي، چې بیا غیشي خلاص شي په دا توره به در سره جنګېږم چې یا زه شهید شم یا تاسې. په ما کار نه لرئ. او که دنیا غلی خپله دنیا به در وښیم چې هلته په مکه معظمه کې ما پټه کړې هغه در وباسئ، هغه یې د تاسې خو ما پرېږدئ هجرت ته چې رسول الله ته ورشم. یو ویل صحیح ده. ګورې په دنیا یې ځان واخیست، دنیا یې دی ته ورکړه، ځان یې خلاص کړ هجرت ته. الله ته دغه معامله ډېره قبوله چې دی مدینې منورې ته رارسېدو الله بیا آیتونه نازل کړي. ومن الناس ځینې د خلکو نه من هغه څوک چې یشري نفسه چې اخلي ځان خپل ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضا د خدای پاک. والله رؤوف بالعباد، خدای پاک ډېر مهربانه ده په بندګانو باندې. دا یو تفسیر. بل تفسیر داسې ده چې حضرت نبی علیه السلام ته په دوکه باندې د یو دو قوم عقل او اداره داسې یو دو قومونه راغله چې موږ اسلام راوړی ده، د تعلیم دپاره څه خلک را سره ولېږه چې موږ ته قرآن راوښیي، دین راوښیي. او دوی هلته د اهل مکه سره پټه معاهده کړې وه. په بدر کې مکې خلکو ته خو ډېر تکلیف رسېدلی و. د ځان کې دا ویلې چې څه به خپله مړه کړو، څه به په یوه خرڅ کړو، روپۍ به واخلو. 10 نفره نبي علیه السلام ورسره ولېږل چې یو علاقې ته نږدې شوه. دی ورغله کفار یې پسې راخبر کړه. دا صحابه چې پوه شوه نو یو کړکۍ غار د غونډۍ د دښته وخته. حضرت عاصم د دې امیر ده. د مخکې قسم کړو د کفر نه کافرانو نه دومره بد راتلو، وایي والله که د ما لاس کافر ته ور ولګېږي نه د کافر لاس ما ته راولګېږي. دغه 100 کسان پسې ورغله، دی محاصره کړه، بیا یې غږ ور وکړ چې راکوز شئ، کار نه در باندې لرو، وژنو منه. مکې معظمې په خلکو مخرڅوم، خپلې روپۍ غواړم. حضرت عاصم رضی الله عنه ورته ویل زه د کافر په وعده باور نه لرم، زه نه درځم. او الله ته 2 سواله وکړه. یو ای الله زه د تا د دین حمایت کوم، ته د ما د بدن حفاظت وکړي. دوم ای الله د موږ په حال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي. جنگ شروع شو. حضرت عاصم رضی الله عنه د شپږو نورو ملګرو سره دا 2 نفره دلته شهیدان شو. 3 نفره حضرت خبیب، حضرت زید ابن دسینه، حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنهم، دغه 3 ورته راکوز شو. چې پوښتنه یې وکړه په هغو شهیدانو کې چې حضرت عاصم هم ده. حضرت عاصم په بدر کې یو لوی مشرک مردار کړی و. نو ویې ویلې ورشئ چې د حضرت عاصم سر را پرې کړئ، د مکې معظمې مشرکینو ته یې وروایئ نو په دغه به هم روپۍ درکړي. چې دوی ورغله چې د هغه سر را پرې کړي. دا غومبسې نه دي، دا غټې غټې غلبوزې. دغه الله مقرره کړه. څوک ورنږدې کېدای نه شوی، ځکه ده ویلو چې الله زه د تا د دین حمایت کوم، ته د ما د بدن حمایت وکړې. دوی بېرته راغله، بیا الله باران راوست، د دې شهیدانو وجودونه یې ټول یوړه د دغه ځای نه. په دا 3 کې دا یو حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله عنه په لیار کې د ده د غیشي لیندې دا پړي خلاص کړه، لکه دا ربړې یې د لاسونه یې ورتړل. ده ورته ویل دا ما اول خیانت چې د ما سره مو وکړ، زه نه ځم د تاسې سره. زور زور شو او یو قول دا ده چې د یوه کافر تورې ته ور لاس کړه. دوی په تیږو بنا په وکړه، هغه یې مر زهران په علاقه کې هلته شهید کړه. دا 2 یې بوتله. چې بوتله د مکې معظمې په خلکو یې خرڅ کړه. چا یې چا پلرونه هلته مردار شوي وو، په زمانو یې خرڅ کړه. زید ابن دسینه رضی الله عنه په باب کې یو خلکو فیصله وکړه چې سبا ته به دی قتل کوو. نو د حرم نه یې د باندې ویست، پانسۍ کوي یې. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې اسلام نه و راوړی، د مشرکینو سردار و. د ابو سفیان ورته ویایي
اوس خو رضی الله عنه وی الحمدلله خو مسلمان ده کنه دغه ورته حضرت زید ابن دسنه ته چې زید ته په د خوشاله چې اتا په ځای محمد صلی الله علیه وسلم نن موږ دلته قتل کړی وای ته په خپل کور کې وای خلاص وای دور تر دا څه کوي چې زه د خلاص وای دای د شهید وای والله که زه په دغه خوشاله یم چې دای په خپل کور کې دا د په پخه کې یو ازغی لا شي او زه د شهادت نه خلاصېږم ابو سفیان ویلې داسې عشق ما د چا سره نه دلدلی لکه د دغو خلکو چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ده بیا یې دای شهید کړ حضرت خبیب رضی الله عنه دای چې په چا خرڅ و دغه په باب کې فیصله وکړه چې سبا ته به دای شهید کوو د لاسو کې زولنې دي خو کې زولنې دي د یوې ښځې نه چاړه وغوښته چې زه دنیا نه ځم چې د خپل سنت برابر کړم دا بریتونه نه دي چې دا موږ یې اوږدوو خو سنت طریقه خو دا ده چې دا شونډې بلوڅي د ذکر و عبادات و دعا یې نه قبلېږي چې دا بریتونه په خوله کې پراته وي خوراک ورسره مکروه ده چاړه یې تر وغوښته چې زه د خپل سنت برابر کړم ښځه ویې چې زه د باندې وتم وروسته چې مسلمانه شوې ده دا حال ویې چې زه یې باندې په څه کار پسې وتم چې بیرته راننوتم د ما کانکای زوی ده د حضرت خبیب په ورانه ناسته ورغلی وایي زه وډاره شوم چې اوس دی خو هسې م وژني چاړه یې تیاره په لاس کې ده چې د ما زوی مړ نه کړي وایي دی راباندې وپېده وایي ته وډاره شوې په اسلام کې خیانت نشته د کنکي وژل ناروا دي دا بیا وی والله که دغسې نیک بندي ما لیدلی د ژمي په موسم کې د اوړي میوې راتلې کرامت د اولیاو دا یو رزق غیبي چې خدای پاک ورکوه د اوړي موسم کې د ژمي میوه نه پیدا کېږي د ژمي په موسم کې د نن غوندې سلاجې هم پخوا نه وې د اوړي میوه لاسو کې زولنې پښو کې زولنې د بندي او انګور به ورته راتلل دا الله دا رزق ورکوه چې سبا ته یې د پانسۍ ځای ته ویست ده ورته وویلې چې دا د ما اخري دنیا نه تګ ده د دوه رکعتو لمونځ اجازه راته وکړي ګورې لمونځ معراج د مسلمان ده د الله د دیدار او رضا کې پیدا کېږي مسلمان به په دغه وخت کې هم د لمانځه حس کوي چې مرګ حاله ده موږ په صحت کې لمونځونه نه کوو دوه رکعتو لمونځ یې وکړو بیا یې دوی ته مخ راواړوه وایي که په دغه ډار نه وای چې تاسو به چې مسلمان د مرګ نه ډارېږي ځکه دومره اوږد لمونځ کوي ما به ډېر اوږد لمونځ کړی ځکه دا د ما اخري معراج د خبرې دي د الله تعالی سره بیا الله ته دعا کوي ای خدایه ته د ډلې ډلې کې جدا جدا یې کې یو یو مړ کې مردار یې کې او بیا څه اشعار وایي لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي نه لرم زه پروا چې زه وژل کېږم د اسلام په حال کې چې په کوم طرف د مالوېدن وي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوشار شلوع في اوضاع شلوع ممزع دا د ما شهادت د خدای په لار کې ده کېدای شي الله د ما په هغه بندو ټوټو کې چې بدن مې خوړین توی شي خدای پاک په برکت کې پیدا کړي د ما د وینو په برکت په خدای اسلام کامیاب کړي چې کله یې پانسۍ ته جیب کړ یو کافر راغی په لاس کې نیزه وه دغه داسې نیته نیزه ورکېښوه ده ورته ویلې اتق الله د خدای نه وډار شه هسې مې شهید کېږم ده ته دا خبره باده په ولګېده په زور یې په دا نیزه پسې وویه او سوری یې کړ چې شهید شو بیا کفارو پانسۍ کړ چې خلک عبرت واخلي چې بل څوک بیا مسلمان نشي 40 شپې په پانسۍ زړېږي دلته د شهادت په وخت کې عشق د رسول الله ته دغه صحابه ورته ګورئ نه یې پلار یادوه نه یې زوی یادوه نه یې مور یادوله په دغه وخت کې به ای الله د ما سلام رسول الله ته ورسوي حضرت نبی علیه السلام مدینه منوره کې ناست د صحابه سره ویلې وعلیه السلام ورحمة الله قد قتل الخبیب خبیب شهید شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک به د حضرت خبیب وجود مبارک د دغه پانسۍ نه راخلاص کړي رابیوړي حضرت زبیر رضی الله عنه ویل زه او د ما ورور حضرت مقداد
دواړه ورغله د شپې مزل کوي د ورځې پټېږي چې کله د شپې ورسېده چې دی په پانسۍ باندې راځړېږي نو وروخو د پانسۍ نه یې راخلاص کړ په زخم مبارک باندې یې خپل لاس مبارک ایښی تازه وینې راووتې خوشبویي د مشکو په شکل ده لاسونه یې لکه ویده داسې د څلوېښت شپې وتلي دي داسې مړه پړه حضرت زبیر رضی الله په خپل آس باندې مخته ورسره کېښی چې روان شو په لارې کفار څوک ویښ شو چې ګوري چې حضرت خبیب نشته نو چغه یې ګډه کړه په قریشو چې شهید یې وړی اویا نفر سپاره پسې په اسانو راپسې خوشي شوه چې حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقدار پسې رانږدې شوه پوه شو چې نور موږ هم لاندې کوي حضرت خبیب د آس نه وغورځوه مځکې ته مځکه خپله ورته چاک شوه پټې کو بلیع الارض ورته ویل کېږي قبر خپله ورته جوړ شو پټې کو دغه دوه صحابه چې حضرت زبیر او حضرت مقداد و ځان شهادت ته ورکړو د بل د خلاصولو دپاره چې دی راتله آیتونه راغلي دي ځینې خلک هغه دي ومنهم من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله ځان خرڅوي د خدای د رضا دپاره والله رؤوف بالعباد بعضې یهودو چې اسلام راوړ بیا پیغمبر علیه السلام ته ویل چې موږ به د یهودیت په دین کې د هفتې د ورځې احترام ډېر کوو نو موږ ته اجازه وکړه چې اوس هم د هفتې د ورځې موږ هغسې احترام کوو لکه مخکې الله آیات نازل کړه نه په منسوخ دین به اوس په عمل نه کوي اوس به پوره دین کې ځان داخله یې د دین په هره شعبه منې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای کسانو چې تاسو ایمان راوړئ ننوځئ په اسلام کې پوره د ټول اسلام شرایط په ځای کوئ یا دا معنی سار نه تر موږه ټول بدن په اسلام برابر کوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان مه کوئ پیروي د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان د تاسو لپاره دښمن ښکاره ده فان ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات که وښویېدئ تاسې وروسته له دې نه چې تاسو ته ښکاره معجزې راغلي دي فاعلموا پوه شئ ان الله عزیز خدای پر ډېر غالب ده حکیم ده کله به د مصلحت لپاره تر یو وخت عذاب نه درکوي خو غالب ده عذاب به بیا در باندې راولي الله وی دغه کافران چې د ایمان نه راوړي ولې نه راوړي هل ينظرون انتظار نه کوي دوی الا مگر کوي ان یاتیهم الله د دې ورځې انتظار کوي چې راشي دوی ته عذاب دی الله تعالی فی ظلل من الغمام په سیوري د وریځو کې لکه مخکینیو قومو کې د حضرت شعیب علیه السلام قوم راغله وریځ دوی ویل هذا عارض ممطرنا او اور پر راوورېدو یا د دغه انتظار کوي چې په وریځو کې د خدای عذاب ورته راشي او یا والملائکة ملائکه راشي وقضي الامر او فیصله کړی شي امر د هلاکت دی والى الله ترجع الامور خاص الله ته رجوع کوي ټول امور دا قیامت یا دومره معنا دا ده چې د انتظار نه کوي مګر همدا چې راشي دی ته الله فی ظلل من الغمام د الله د قیامت د دیدار کیفیت ده لکه په کوئی تور چې د موسی علیه السلام سره په غږېدو سپینې ورېځې به پیدا شوې په قیامت کې چې الله تعالی دیدار کېږي نو اول په میدان حشر کې دلته خو بیا ډېر اوږد روایتونه دي که نه دیدار د الله خو شته په جنت کې هم شته په میدان حشر کې هم شته میدان حشر کې چې الله دیدار ورکوي خپل نو سپینې ورېځې غوندې پیدا شي خو چې چا په دنیا کې په الله ایمان و د الله په دیدار ایمان و خدای پاک په سترګې تیزې کې د دغه جعلیداره شکل ورېځې نه به یې خواته وویني او چا چې په دنیا کې الله نه مانه د الله د دیدار د قیامت عقیده یې نه وه من کان فی هذه الاعما فهو بالآخرة اعما دا په آخرت جملو دی بیا به د الله دیدار نه ورته نو دا دوه معنی شوې یا دوی انتظار د قیامت کوي چې قیامت راشي هلته به نو بیا ایمان راوړي په وخت کې ایمان قبلېږي یا چې د عذاب ملایکه دوی ته راشي د نوح علیه السلام قوم د صالح علیه السلام قوم د هود علیه السلام قوم د لوط علیه السلام قوم چې دا مخکینیو څومره قومونه غرق شوي دي د عذاب ملایکې راغلي دي په وخت کې بیا ایمان قبلېږي الله وایي دغه بدبختان ناپویان دي د نبي معجزې وینې نه یې مني د
د الله د قدرت نښانې ویني نه یې مني نو خو دغه نو دا معنا ده چې هلته به بیا مني چې هلته به بیا منل ګټه نه ورکوي پوره شو